المنځ په زارې سره سیر یې رړېږي ته مسله نه حل کېږي ته ضرورت نه پیرا کېږي عزتمند دمیش سره زړه دا خبره منلې نه ده زړه مې دا خبره منلې نه چې ضرورت پیرا کول مسائل حل کول د الله څنګه دي په یمن شي چې کوم بادشاہ ایک د نبوت دعوا وکړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو غلامو از د دین دعوت محمدی تبلیغ پرچار کو هغه بادشاہ چې خبر شو چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک امتی دا او داعی دا دایره غوښتا سيزون ته مخه ته ودرو اصول یې په بندې وکړو دغه سړی نوم ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه د بادشاہ سوال پوکو چې شاده نبوت داوا کړی و اتشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله تی دې خبره گوئی کوي چې نشته معبود بر حق مگر یو الله دا محمد مصطفی دی الله رسول دا ته په جواب شورته چې نعم انی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ای زه دې خبره گوئی کوم چې نشته معبود بر حق مگر یو الله دا محمد مصطفی دی الله رسول دا دغه نه بعد هغه بادشاہ ورته چې د نبوت دعوی کړی چې ابو مسلم ته دې خبره کوي چې زیاده الله رسول دی الله نبی دای په جواب شورته چې د کیما خبره ته کوي دا خبره د مو غژینا نو خلی دا د مو غژې ته نر درمی مو په خلو باندې صرف یو خبره دو اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه بادشاہ وخت د یمن بادشاہ ایک فیصله وکړه چې اعلی خاصر جامع کی ير ورته تیار کیه دغه نه بعد شو ډیر خاصر جامع شو ای خاص ته تیلای ورک ير یې بالک دمر سخت ير وو چې کېږي ته نږدې نشل ورتلای دغه نه بعد ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه رونیو ورته ویو چې انکار کوي که په ير شه د اوس وځاو مو نبی معنی که په ير شه د اوس وځاو دی ورته چې فقز ما انت قاز کما فیصله دي چې په زړی او کا و دې مو په خلو باندې یو خبره وو انی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فوراً ایغه وخستو و اخسریر طرف پلے گزار ک ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه چې ير تر رسیږي فوراً کوي الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عزتمند یو رکعت یو کو ودغه نه بعد یې شپه اطمینان سره بل رکعت یو کو دوه رکعات نافلین پیر شننا شپه اطمینان سره وکړل د وجود سره چې کیما کپڑا لګیدلی و هغه نو وسوځیدله وزره مملکت دی بادشاہ ته د خبره په غوښ شور کړله چې کچېره دغه خبره نه د خلک خبر شي دا ته چې کیم میشن دا ورسته پوت شي دا سړی رون سره جلا وطن یې کا ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه د ير نه سلامات وروته پکیم عمل بند وروته دل منځ په ذریعہ سره لمینس چې سیر ير سړاوای شي به دته مسله نشي حل کوي بهار یک دغه نه بعد جلاوطن یک ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه د یمن نه ورک ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه د محمد مصطفی وطن ته په هجرت بندر روان ده د مدینه مبارک مزه خور تر داخل شو د محمد مصطفی وطن مدینه منوره تر داخل شو او پاغه مزه شر روان ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخه ته ورغی دور د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایک ځاخ په بندو کو چې علما من اين کی منا روغله علما تو ناشنا لید شه دای په جواب شورته ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه من یمن د یمن روغن عمر فورا ونیو د یمن روغله وی چې په یمن څخه یو د څه واقعا شوې دو چې محمد مصطفی یو غلامو الله پاک په ير شه د حفاظت کړه دا لکه څنګه چې الله پاک ته ابراهیم خلیل الله کړه دا دغه متعلق ته صفات شتا
تور تیل چې مو ته پته شته وی چې هغه سیکو دی په جواب شورته وی چې هغه د الله د بندګونې نه یو بنداو هغه د الله د بندګونې نه یو بنداو عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل فراست نه پیژندو غیږ په بدل کړه ورته چې هغه تی چې الله رب العالمین ير درته ګلی گلزار ک د دور چې ای امیر المؤمنین غزین عمر رضی الله تعالی عنہ دا روست مدینه منوره ته مسجد نبوی ته روست ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته راو کوي ابو بکر روشا حکیم خبر نه چې خبر وي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو امتی دې پورا الله رب العالمین ير سړ کړهو لکه څنګه چې ابراهیم خلیل الله دې پورا سړ کړهو روشا ابو بکر هغه دغه هستی دو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روغی عمر رضی الله تعالی عنہ روغی ادلوس یونیول وچ لوس چې کمیش دې پورا دعا وکا کمیش دې پورا دعا وکا ابو بکر ولګید او دغه نه بعد د دې دا ټنډه چاپی کړلا دا